السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید ساتم ملګرو ښه به خوشاله وي د خپلو ماشومانو د روښانه مستقبل دپاره روان یو د طاهر خان له لاسه د پېښور په لور باندې احتجاج له دغه ویډیو ځان سره مخکې وګورئ. دغه ویډیو مخکې هم شیر کړئ نورو ملګرو ته چې دنیا ته پته ولګي چې مونږ د خپلو ماشومانو د حفاظت دپاره څومره لوی اقدام پورته کړی دی. امید ساتم تاسو هم دغه احتجاج کې شرکت وکړئ او د خپلو ماشومانو د مستقبل خیال وساتئ. روانه غواړو د مدثر جهان نه دغه ماشومې د حوض نور په حواله سره څه شعرونه جهان صاحب ملګرو سره شریک کړي. په لاره روان یو د خیر ملګري به بیا دغه احتجاج تماشا وکړو. تاسو صاحب دا کوم واقعیا چې ده نو حقیقت کې ډېر د انسانیت د دایرې نه بهر ده او انسانیت چې کوم دی نو ډېر زیات شرم محسوسوي په دې واقعیا باندې. دغې باره کې صرف 3 شعره چې پردی غوښې داسې خورم لکه انسان، پردی غوښې داسې خورم لکه انسان، پسې وینې داسې سکم لکه انسان، پردی غوښې داسې خورم لکه انسان، پسې وینې داسې سکم لکه انسان. دي کارونه مې په شان د درنده خو په شکل داسې یم لکه انسان. دي کارونه مې په شان د درنده خو په شکل داسې یم لکه انسان. تکبر لرم په زړه لکه شیطان، سر خدای ته داسې اقدم لکه انسان. ارشاد بھائی او عابد مدثر جهان را سره دي د خیر سره د تخبې نه واوړېدو. لږ ساعت پس د طاهر خان صاحب د کوم جلوس چې دی هغه موږ ته د مردان نه لږ کته هلته ولاړ دی. هغه جلوس به هم تاسو ته ښایي. هلته کې راجمع کېږي ټول ملګري د څومره ځایونو نه چې هم دي په ګاړو کې راغلي دي خپلو ځایونو نه او دغه ځای ته به جمع کېږي او دغه ځای نه به بیا انشاءالله د یو ریلۍ په شکل کې د یو احتجاج د یو تورن نه جلوس په شکل کې دغه ځای نه روانېږو. دغه منظر تاسو هم وګورئ. یقینا بالکل تاسو صاحب مونږ په دې ریلی کې روان یو. طاهر لالا سره چې کوم دی زمونږ په دې قافله کې هم شرکت دی. د خیر ډېر ملګري زمونږ سره روان دي صرف په دغه اراده باندې چې یاره د راروان نسل د راروان چې کوم زمونږ ماشومان دي چې یاره د هغوی سره چېرته داسې قسم ظلم بیا ونه شي او د دغې او په دغه اراده باندې چې دې مجرمانو چې کوم دی داسې کلیام سزا داسې برتناکه سزا میلو شي چې هرګز یو انسان د داسې کولو کوشش هم بیا ونه کړي. نو انشاءالله روان یو د خیره پېښور ته. نساجب غنت نظام دے سما پختون ته یو پیغام دے ټول شعرا یو زلک غیرت پکار دے د دې نظام نه بغاوت پکار دے یور میرا پورے په بدن دے ګل د کاکا صرف د چمن دے چې دا په مونږه سبلا شوې ده خلک د ظلم انتها شوې ده. پښتنو ستاسو دا کم عقل دی دلته د چا دپاره عدل دی دلته د نور فریاد څوک هم نه اخلي دلته زمونږ دلته د نور هډو څوک نوم نه اخلي دلته زمونږ فریاد څوک هم نه اخلي
د هر پښتون زړګی غمجن دی اور مې راپورې په بدن دی مدام په مونږ پورې خندا شوې ده خلک د ظلم انتخا شوې ده ترتیب سره موږ تاسو ته وایو چې موږ چېرته ځو تاسې سیستم باندې نو ټولو ته درخواست ده چې تاسو ټول کښېنئ چې نغو ښکته کېږي میډیا کوریج نه شي کولی شاته څومره کسان دي هغوی ته ښکارېږي نه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو ځل بیا د احتجاج د ځای نه ستاسو سره نیغ په نیغه باندې ملګرو احتجاج په پوره من طریقې سره روان دی، لا جاري دی. د مشرانو غوښتنه ده چې دغه کوم قاتل دی دته د په لسو ورځو کې دننه سزا واورولی شي او دی دې پانسي کړی شي. که لسو ورځو کې دغه کار ونه شو نو بیا به مونږ که اسلام آباد ته تګ وي او که نه پېښور ته بیا راوتلي وي نو مونږ به راوځو، روډونه به بندوو او دې نه علاوه که اسلام آباد ته پکې تګ راغی اسلام آباد ته هم تللی شو نو د خپلو ماشومانو دپاره سړی هر قسم ګام پورته کولی شي. تر دې دمه چې په پښتنو کې کوم یو داسې څه مسلې هم را پېښې شوي دي د ماشومانو په حوالې سره. د ټولو ماشومانو پلاران هغوی راغلي دي، دلته کې موجود دي ټایم په ټایم باندې د هر یو ماشوم او د هر یو ماشومې پلار هغه راځي او دلته کې د خپل خیالاتو اظهار کوي، خپلې اوښکې به یې جاړي، فریاد کوي دغې عوامو ته دا څومره خلک چې راجمع دی دغې خلکو ته صرف دغه یوه مطالبه ده چې دغه قاتل ته د 1000 سزا میلاو شي. نو دا د ګرنټۍ خبره ده چې را روانو 100 کالو پورې به بیا هم څوک داسې یو جرأت ونه کړی شي چې خپل چې د وړو ګلالو سره د ماشومانو سره داسې قسم ظلم وکړی شي. پولیس هم راغلي دي، پولیس هم ولاړ دي، طاهر خان بھائی هم بره په سټیج باندې دی، بلا خلک دي بره په سټیج باندې، زنانه هم راغلي دي. د کومو ماشومانو چې کومې وژلی شوي دي تر اوسه پورې د هغوی میندې د هغوی پلاران هغوی هم راغلي دي بره په سټیج باندې دي. بلا مخلوق راغلی دی دلته کې د نیوز چینلې دنیا بلا چینلې هم راغلي دي. دغه ملګرو هم راتګ ډېره زیاته مننه د پولیسو